بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د 1402 کال د فورمونو حل ته. موږ ګران زده کوونکو د 1402 کال د فورمونو حل نن له خیره شروع کوو. هیله ده چې دا سلسله درسونه تاسو ته ډیر ګټور تمام شي. ګران زده کوونکو، دا درسونه چې کله در رسیږي کوشش کوئ چې دا درسونه ټول ملګرو ته ورسوئ، تر څو چې په دې صدقه جاریه کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د 1402 کال فورمونه په طبقه بندۍ په ډول باندې کار کوو. یعنی کم ځینې چې تاسو ته کانکور کې سوالونه راغلي دي، تاسو په دې باندې پوه شئ چې کومه برخه په کانکور کې ډیر راځي، کومه برخه ډیر تکرار کومه، کومه برخه باندې ډیر کار وکړم، تر څو په کانکور کې ترې ښه نتیجه واخلم او ښې نمرې واخلم. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ په دې چینل کې در سره ټول درسونه تکرار کړئ په پښتو ژبه، په دري ژبه، په هره ژبه چې خوښیږي. په چینل به کلیک وکړئ. چینل چې کله درته خلاص شو، تاسو به داخل کې هلته د پلی لیست ګزینه وګورئ، هغې باندې به فشار ورکړئ، هغه به ووهئ، تاسو ته به لاندې پلی لیستونه راشي، فولډرونه به راشي. هغې فولډرو کې به تاسو خپل د خوښې درس خوښ کړئ او د اول سر نه به شروع کړئ. ټول درسونه به در سره تکرار کړئ. د 1401 فورمونه هم کار شوي دي په دې چینل کې، د 1400 کال فورمونه هم شته ده. تاسو کولی شئ ټول در سره وګورئ او نور ملګرو ته هم در سره شریک کړئ. همداسې نور درسونه هم. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نن شروع کوو د لومړی برخه. لومړی درس ده په د 1402 کال د فورمونو حل، چې لومړی برخه هغه عبارت ده د چیش څخه، د پولینوم څخه. پولینومونه چې دي ګران زده کوونکو، په کانکور کې سوالونه ډیر راغلي دي، لاندې نورې برخې کانکور کې نه دي راغلي، او کانکور کې مثلا دا څو کال دي چې راځي. نو تاسو یو خبره دی نه ځای نه پدې پیږي چې موږ باید د کانکور لپاره انداز 1403 کال لپاره باید پولینومونه ډیر قوي کو، ورته پولینومونه باندې ځان ډیر پوي کو، تر څو موږ د پولینومونو سوالونه په کانکور کې حل کړو. نو راځو خپل سوالونه شروع کوو. لومړی سوال چې ګران زده کوونکو دلته راغلی ده، لومړی سوال داسې وایي 0.5 متوالي عدد د کم عدد سره، یعنی د لاندینی کم عدد سره برابر دی. یعنی موږ دلته د پولینوم نه دی، یو اشاریه عدد راکړی، فقط یو سوال او ما دلته لیکلی ده، دلته درته کاروم 0.5 متوالي. ګران زده کوونکو، تاسو پې پوهیږئ چې معنا دا ده چې 0.5 ټکی ټکی دی معنا ده، صحیح ده. یعنی داسې معنا ورکوي چې دا موږ 0.5 متوالي هم لیکلی شو، 0.550 متوالي هم لیکلی شو، 0.555 متوالي هم لیکلی شو، همداسې ادامه هم ورکوو، صحیح ده. یعنی هر کمی چې ولیکو یوه معنا ورکوي. نو دلته دغه څلورم ځواب چې د ګران زده کوونکو ورسره سم ده. یعنی 0.5 متوالي چې ده هغه د 0.5 متوالي سره چې ده برابر راځي. دویم سوال چې ګران زده کوونکو دلته راغلی، د لاندینی افادو څخه کومه یوه پولینوم دی. یعنی دا درې افادې چې موږ ته راکړل شوی ده، راکړل شوي دي، څلور دانې دي. نو دې کې کوم یو پولینوم ده؟ دې لپاره چې موږ پوه شو چې یو افاده څه وخت پولینوم کیدی شي، دې لپاره موږ دوه خبرې لرو. لومړی خبره خو دا ده، هغه افاده پولینوم کیدی شي ګران زده کوونکو چې د هغې توان د متحولین توانای مکمل عددونه وي. یعنی مکمل عددونه چاته وایي ګران زده کوونکو؟ هغه سټ ته وایي چې د یو نه شروع او تر لای تنې پورې ادامه ولري. نو دغه سټ ته موږ او تاسو چې وایو، دې ته موږ د هغې عددونه وایو، یعنی مکمل. کله چې یو پولینوم کې د هغې توانونه همدغه عددونه وي، یعنی 0 1 2 3 عددونه وي، تاسو په دې کې ګورئ چې دې کې کسري نشته، جذري نشته، منفي نشته. نو دغه عددونه چې وي، دې ته موږ او تاسو بیا چې وایو، دې ته موږ او تاسو وایو چې دا عبارت ده د پولینوم څخه. یا داسې ویلی شو چې موږ شرط ورته ږدو چې کومه افاده پولینوم کیدی شي. موږ درې شرطه ورکوو چې باید توانونه د متحولینو کسري نه وي په دې هغې کې، یعنی کسري نه وي، یعنی کسري نه وي، دا یوه خبره. بل جذري نه وي ګران زده کوونکو، جذري نه وي، یعنی جذري نه وي. او بله خبره دا ده چې منفي نه وي، یعنی کسري نه وي، جذري نه وي، منفي نه وي. داسې هم ویلی شي او پاس هغه سټ مې چې درکړی هغه هم هسې هم ویلی شي. نو دلته موږ هغه اول څلور ځوابات ته راځو. ګورئ چې د اول توان 3 ده، پوره عدد ده 1 ده، او دلته 0 ده. نو همدغه پوره عددونه دي، همدغه ورته حلقه کوو چې همدغه موږ ته پولینوم راښیي. په بل کې ګورئ دویم کې چې جذر لري، په دریم کې ګورئ چې کسر ده، او په څلورم کې ګورئ چې توان منفي ده. نو دې د پولینوم کیدی نشي. راځو ګران زده کوونکو بل سوال ته. دریم سوال ده، موږ او تاسو ته سوال راکړی ده او ویلی دي چې په ایکس مساوي کېږي شپږ ایکس په توان 4 جمع 10 ایکس منفي 7 پر 15 ایکس په توان د 15 وي. یعنی که چیرې دغه پولینوم وي، نو پکې اے ان پیدا کړئ. نو تاسو باید اول د پولینوم په عمومي شکل باندې پوه شئ چې عمومي شکل پی ایکس مساوي کېږي اے ان ایکس بنامای ان ایکس په توان د ان جمع اے ان منفي یو ایکس په توان د ان منفي یو جمع ټکی 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 تر چې اے ان 0 شي، صحیح ده. چې دلته ګران زده کوونکو دغه اے ان چې ده، دلته دغه اے ان چې ده ضریب د ایکس په توان د ان ده، اے ان منفي یو چې ده ضریب د ایکس په توان د ان منفي یو ده، او اے 0 چې ده ضریب د ایکس په توان
توان د صفر ده. نو دلته موږ ته یعنی هدف دا ده چې د ای ان ویله ده، نو معنی دا ده چې ته د غټترین یا تر ټولو جګترین توان چې د هغې ضریب راته ووایه. چې دې پولینوم کې تاسو ګورئ چې تر ټولو غټ توان څوک ده؟ 15 ده. صحیح ده. او د هغې ضریب څو راځي؟ منفي 7/15. نو موږ ته هدف همدغه راکړی دی چې منفي 7/15 باید موږ ته وویل شي. یعنی دویمه ګزینه دلته څه ده؟ سم ده. همدغه سوال کې ګران زده کوونکو بیا همدغه سوال راغلی ده او همدغه سوال کې بیا موږ ته ویلي دي چې تاسو an-15 پیدا کړئ. an-15 په دې معنی n خو غټترین توان ده او دې پولینوم کې غټترین توان څو ده؟ 15 ده. نو موږ تاسو وایو چې an-15 یعنې -15 مساوي کېږي څو؟ a0. یعنې هدف دا ده چې ضریب د x په توان د 0 ووایي او په دې پولینوم کې تاسو ګورئ چې x په توان 0 هېڅ نشته، یعنې عدد ثابت بیخي نه لري. 4 شته ده، 1 شته، 15 شته، مګم 0 نشته. نو چیرته چې نه وي نو an-15 جواب څو راځي؟ 0 راځي. یعنې د هغې ضریب څو ده؟ 0 ده. چې موږ تاسو ورته لومړۍ ګزینه حلقه کوو. 5م سوال ګران زده کوونکو موږ ته ویل شوي د لاندې الجبري افادو څخه کومه یوه خطي پولینوم دی. یعنی موږ ته ویل شوی ده چې په لاندې څلور ځوابه کې تاسو وګورئ چې خطي پولینوم کوم یو ده. ګران زده کوونکو خطي پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې هغه لومړۍ درجه وي. یعنې درجه یې څو وي؟ لومړۍ درجه یې لومړۍ وي او د دې د ګراف بیا څه ده؟ خطي ده، خط مستقیم ده. باندې لپاره خطي پولینوم ورته ویل کېږي. چې دلته موږ تاسو ګورئ دویم ځواب کې د x توان یو ده، د y توان یو ده، د z توان یو ده. نو همدغه ورته څه کوو؟ حلقه کوو او وایو چې دا خطي ده. مګم دا درې نورو کې دلته دا کسري یعنې 2 د ضرب حالت کې راغلي، دلته د توان 2 ده، دلته توان 3 راځي. نو دا سم نه ده. نو موږ ورته دویم ځواب څه کوو؟ حلقه کوو. بل سوال 6م سوال راغلی دا وایي په لاندې پولینومونو کې کوم یو یې کوادراتیک پولینوم دی. یعنې په دې پولینومو کې کومې دویمه درجه پولینوم راځي. د دویمه درجه کوادراتیک پولینوم شکل x مربع جمع bx جمع c ده چې هغه کم پولینوم ده. دغه پولینوم دریم ځواب یعنی چې توان 2 ده همدغه صحیح ده. چې موږ ورته همدغه څه کوو؟ حلقه کوو. صحیح ده. 2x جمع 5x مربع منفي 6 د یو کوادراتیک پولینوم ده. وم سوال ګران زده کوونکو راغلی د لاندې پولینومونو څخه کوم یوې کامل پولینوم ده. کامل پولینوم ګران زده کوونکو کوم پولینوم ته ویل کېږي؟ کامل پولینوم هغه پولینوم ده چې د جګترین توان څخه تر کوچني توان پورې ټول موجود وي. یعنی یو پولینوم که توان 15 ده نو د 15 نه ښکته 4 ده، 4 هم باید موجود وي، 3 باید موجود وي، 2 هم موجود وي، 1 هم موجود وي او 0 هم باید موجود وي. نو ټول توانونه چې موجود وي هغې ته بیا موږ او تاسو چې مکمل پولینوم. مثلا زه یو پولینوم لیکم x مکعب 3 توان ده، بیا دې په 4x مربع لیکم منفي 3x منفي 1. چې ګورئ د غټترین توان نه تر کوچني پورې ټول موجود دي. صحیح ده. نو اوس دلته څلور ځوابه ته چې راشئ لومړی سوال ګورئ چې غټترین توان 3 ده، د 3 نه ښکته 2 ده او د 2 نه ښکته 1 ده، 1 نه ښکته 0 دلته نشته. نو دا کامل نه ده. دویم ترازو توان 3 ده، 3 نه کم 2 ده نشته خلاص. او دریم ځواب چې ده 3 توان شته، 2 شته، 1 شته او 0 هم شته. نو موږ او تاسو چې حلقه کوو دریم ځواب ورته حلقه کوو چې همدغه یو کامل پولینوم ده او لاندې کې هم x مربع نشته. راځو ګران زده کوونکو 8م سوال ته. 8م سوال تاسو ګورئ ګران زده کوونکو وایي د لاندې پولینومونو څخه کوم یو یې ناقص یا یو ناقص پولینوم دی. ناقص پولینوم څه ته وایي؟ چې د غټترین توان نه تر کوچني پورې ټول موجود نه وي، یعنی کم وي پکې. یعنی زه لیکم چې x مربع بیا لیکم 3. ګوره x مربع پسې x په توان د 1 راځي مګم نشته دلته، یا x مکعب لیکم منفي 1 لیکم، x مکعب پسې x مربع راځي دلته نشته. نو دا یو ناقص پولینوم ده. نو لومړی ځواب ته راځو ګورو چې x په توان د 1 ده خو 0 نشته. نو همدغه موږ ورته دا چې ده دا ناقص ده. څنګ کې 15 کامل پولینوم ده ولې 0 ده نور خو شی نه لري او لاندې پولینوم هم مکمل پولینوم ده. 9م سوال د ګران زده کوونکو د لاندې پولینومونو څخه کوم یو ناقص پولینوم دی. ناقص پولینوم په تعریف خو اوس پوه شئ. اوس به تاسو وګورئ چې د غټترین توان تر کومه پورې کوم کې نشته ده. اول ترازو ګوره 2 شته، صحیح ده، 1 شته او 0 هم شته، دا ناقص نه ده. دویم کې تاسو ګورئ 3 شته، 2 شته، 1 نشته. نو همدغه څه کوو ورته حلقه کوو چې همدغه څه دی یو ناقص پولینوم ده. نور 3 واړه چې لیکل شوي دي لاندې هغه ټول مکمل پولینومونه دي. بل سوال ګران زده کوونکو دلته راغلی ده وایي که چیرې دغه دوه پولینومونه یو بل سره معادل پولینومونه وي نو تاسو موږ ته څه پیدا کوي؟ د a قیمت پیدا کوي. موږ ته ویل یو د px پولینوم ده او یو د qx پولینوم ده. دا دواړه یو بل سره څه دي؟ معادل دي. نو تاسو په دې کې موږ ته د څه قیمت پیدا کوي؟ د a قیمت پیدا کوو. اول خو باید د معادل په تعریف باندې پوه شئ. معادل یعنی مساوي. دوه پولینومونه چې کله په هر شي کې یو بل سره مساوي شو موږ هغې ته معادل وایو. یعنی کله چې د مشابه حدونو ضریبونه یو بل سره برابر شي، لکه زه لیکم چې a مساوي کېږي 3x مربع
منفي 4 x مثبت 15 او دلته b لیکم چې مساوي کیږي 3 x مربع منفي 4 x مثبت 15. نو دغه دوه پولینومونه چې دي دا دواړه یو بل سره چې دي معادل دي. ګوره x مربع ضریبونه یو بل سره چې دي برابر دي، x او x ضریبونه یو بل سره چې دي برابر دي، عدد ثابت یو بل سره چې دي برابر دي. نو دغه څه شی چې تاسو چیرته ولیدو دې ته موږ سره رقم پولینومونه وایو، دې ته موږ تاسو معادل پولینومونه وایو. یعنی دا معادل دا دلته معادل دي، یعنی په ټول ضریبونه د x مربع ضریبونه د x مربع سره مساوي دي، د x ضریبونه د x سره مساوي دي، عدد ثابت د عدد سره مساوي دي. صحیح ده؟ دې ته موږ معادل پولینومونه وایو. نو دلته پاس پولینومونه چې دي هغه یو بل سره چې دي هغه معادل دي او موږ تاسو ته ویل چې a پیدا کوي. اوس a چې دا چیرته ده؟ a چې دا د چا ضریب ده؟ د x مکعب ضریب ده او دلته د x مکعب ضریب څو ده؟ 2 ده. نو دغه 2 د دې ضریب سره مساوي ده، یعنی منفي 2 a منفي 3 مساوي به څو شي؟ 2 سره شي چې دواړه خوا په منفي کې ضرب کې، نو 2a منفي 3 مساوي کیږي منفي 2 منفي د 2 خوا د مساوات انتقال کوي، 2a مساوي کیږي منفي 2 جمع 3، 2a مساوي کیږي څو؟ یو، 2 خوا په 2 وشي، 2 خوا په 2 2 سره لاړه، a مساوي 1 پر 2 شو. یعنی د a قیمت موږ پیدا کړ چې څومره وته؟ 1 پر 2 او دویمه ګزینه یعنی دویم ځواب ورته چک او حل کوو. راځو ګران زده کوونکو 11 سوال ته. 11 سوال هم بیا هم هماغه سوال ده، خو دا دفعه موږ ته ویل چې د سی قیمت پیدا کړئ. سی دلته په پی ایکس پولینوم کې ثابت عدد ده، تاسو وګورئ 4 توان ده، 3 ده او x ده، بیا د اخر کې ثابت عدد لیکل ده او لاندې کیو ایکس پولینوم چې دا ثابت عدد بیخي لري نه. صحیح ده؟ نو په دې معنی چې ثابت عدد د دواړو صفر باید وي، نو منفي سی منفي 3 مساوي کیږي صفر، ضرب د منفي کې سی منفي 3 مساوي کیږي صفر، سی مساوي کیږي 3. یعنی د سی قیمت چې راوځي مونږه یعنی راو بس هغه څو راوځي؟ هغه 3 راوځي چې دا ګزینه ورته چک او حل کوو. راځو ګران زده کوونکو بل سوال ته. 12 سوال ده چې 12 سوال هم د یو معادل پولینوم سوال د بیا راغلی ده. ویلي دي که چیرې دغه پولینوم چې x منفي 1 کل مکعب ده، یعنی ته لیکو x منفي 1 کل مکعب د دغه پولینوم سره چې x مکعب جمع x مربع جمع bx او جمع c د دې سره معادل وي، نو تاسو واخلئ ماته د b قیمت پیدا کړئ. نو x منفي 1 کل مکعب تاسو انکشاف ورکړئ، x مکعب منفي 3 x مربع مثبت 3 x منفي 1. صحیح ده؟ نو دا د دې سره داسې انکشاف ورکوي. اول ولته د x ضریب څو ده؟ b، اول ته د x ضریب څو ده؟ 3، نو دا دواړه یو بل سره چې دي برابر دي، نو b مساوي کیږي څو؟ 3. د b قیمت شو 3، یعنی کوم قیمت چې تاسو نه غوښته هغه چې شو را پیدا شو. راځو ګران زده کوونکو 14 سوال ته. 14 سوال وایي که چیرې دغه دوه پولینومونه یو بل سره معادل وي، څه پوه شئ چې معادل دی ولې دلته د مساوات علامه لري. مساوات یعنی کله چې مساوي راغلي یو بل سره معادل، نو تاسو د a جمع b جمع c قیمت پیدا کړئ. اول د پولینوم ته انکشاف ورکړئ، x مکعب جمع 8x مربع جمع 12x جمع څو کیږي؟ جمع 8، دا مساوي ده د x مکعب جمع x مربع جمع bx او جمع c. چې دلته ګران زده کوونکو موږ تاسو اوس وایو چې ضریب د x مربع چې a ده دا د دې ضریب x مربع سره چې 8 ده برابر ده، ضریب د x چې دا b برابر ده د 12 سره او ثابت عدد c برابر ده د 8 سره. همدغه درې واړه عددونه a جمع b جمع c او بل سره چې کوو جمع کوو، یعنی 8 جمع 12 جمع 8 کوو. صحیح ده؟ جمع 8 کوو چې موږ تاسو که ان شاء الله غلطی نه ده دغه تا ګران زکون کو فکر می چې دغه شپږ کیږي، یعنی اته نه کیږي، دا a ضریب څو راځي؟ شپږ راځي. دلته موږ تاسو شپږ لیکو چې اوس جمع کوي شپږ ویشي جواب راځي او شپږ ویش سوم جواب ده، دریم جواب سم ده. 14 سوال ګران زکون کو د مطابقت سوال ده او a مثبت b مساوي و ویلای، a b مساوي 12 ویلای، نو د a منفي b قیمت وای تاسو پیدا کړئ. صحیح ده؟ نو تاسو یو فرمول دی لپاره لرو ګران زده کوونکو چې a منفي b کل مربع منفي a مثبت b کل مربع مساوي کیږي منفي 4ab. دا فرمول ده او دی فرمول نه استفاده کو. a منفي b خپل ګدو لیکو کل مربع منفي a مثبت b په جبه و لیکي و مربع مساوي به منفي 4ab چې دا 4ab یعنی 12. دلته اوس a منفي b په خپل کل مربع ده مساوي کیږي منفي دا دواړه چې ضرب کې 4 په 12 کې 8 سلويخ کیږي او منفي و مربع 9 سلويخ د خو راوړوي مثبت 9 سلويخ کیږي چې a منفي b کل مربع راوځي یو د خوام جذر او د خوام جذر دا دې سره لاړه a منفي b مساوي کیږي سو یو، یعنی جواب سو ده یو ده. موږ ورته سوال کوو یو حل کوو. راغلو بل سوال ته ګران زده کوونکو. دا سوال 15 هم هغه سوال غوندې ده، بیخي فرق نه کوي، مشابه ده، کولی شي چې ویډیو ودروي دا سوال خپله در سره حل کوي، خو زه درته لومه دا سوال همغه تکرار سوال ده. لیکو چې a منفي b
کل مربع منفي A مثبت B په جای به 9 مربع ولیکئ 4 AB منفي 4 A چې دا AB په جای 20 اوس A منفي B کل مربع به ولیکئ مساوي کیږي منفي 8 او منفي 9 مربع یو اتیا کې خو راوړئ مثبت یو اتیا شو نو بیا A منفي B مساوي شو یو دواړه خوا جذر واخلئ نو دلته مونږه A منفي B مساوي سو ویو یو یعنی بیا هم جواب یو ده او لومړی جواب چې ده سم ده لومړی جواب به ورته حل کړو راځو ګران زده کوونکو شپاړسم سوال ته شپاړسم سوال حلو او شپاړسم سوال کې د ای بی قیمت غوښته ده نو موږ سوال د سیالو فرمول د دسم کېږي چې A مثبت B کل مربع ولیکئ منفي A منفي B کل مربع ولیکئ مساوي څو شي 4 ای بی یعنی که منفي د اول راوړو منفي 4 ای بی کېږي او که مثبت د اول راوړو مثبت 4 ای بی کېږي نو دې په ځای ولیکو و مربع منفي د بل په ځای یو مربع مساوي کېږي 4 ای بی و مربع نه 9 منفي یو مساوي کېږي 4 ای بی یعنی 4 ای بی برابر شو د 8 او 9 نه چې ولړ شي 8 یعنی د سوال جواب چی راځي 8 راځو ګران زده کوونکو بل سوال د پولینوم ته چې موږ ته راکړه ده چې تاسو دا را پیدا کړئ چې A مثبت B مساوي 9 ده او A منفي B چې د یو ده نو تاسو 8 AB ضرب A مربع جمع B مربع پیدا کړئ تاسو خو د پولینوم کې مخکې AB پیدا ک 4 AB چې 8 شو مخکې سوال کې ملک او AB دی جن سوره وزي AB چې ضرب کې دلته 12 راوځي یعنی ای بی قیمت معلوم ده صحیح ده اوس بل فرمول ګران زده کوونکو لرو چې A مثبت B کل مربع مثبت A منفي B کل مربع مساوي د 2 سره 2 ضرب A مربع جمع B مربع داسې کیږي صحیح ده دغه داسې فرمول مونږ لرو یعنی که منفي علامه د غلط راغله منفي و نو مونږ تاسو بیا ورته وایو چې منفي و بیا ورته 4 بي او که مثبت و نو 2 ضرب A مربع جمع B مربع وایو قیمتونه وضع کوي و مربع جمع یو مربع مساوي کیږي 2 ضرب A مربع جمع B مربع چې دی جنا A مربع جمع B مربع جواب سو راوځي 15 جواب راوځي 15 صحیح ده اوس چې 15 راوتل ته به د قیمتونه تاسو وضع کوي اته په خپل د ای بی په جای به سو ولیکئ 12 او د A مربع جمع B مربع په جای 15 چې ټول ضرب کوي 2400 کیږي یعنی کوم جواب سم ده ګران زده کوونکو لومړی جواب سم ده دا ګران زده کوونکو د پولینوم سوالونه د کال 1402 کال یعنی 1402 کال کې کم سوالونه چې په کانکور کې راغلي او د پولینوم په برخه کې هغه موږ تاسو کار کړل د دې خبرې نه خو یو داس دا شو چې د 1402 کال څه پولینوم سوالونه چول هغه موږ کار کړل بل خبر هم داس د کړه چې په کانکور کې پولینوم سوالونه حتما راځي نو موږ باید دغه حل لپاره آماده اوسو او هغه سوالونه خو په آرامۍ سره او په قوت سره حل کو نو کوشش وکړئ چې دا درسونه سره تکرار کړئ کوم چې پوښتنه و زم خدمت کوم خو وخت لري په مخه